فإن لم تفعلوا پس کچرته مو نکړو دی کار لرا ولن تفعلوا هرگز به نکړی شي ذالک ابدا دا کار همیشه نشي کولی لکه د قران اعجاز دا ډیر ظاهر دی ولن تفعلوا هذا اخبار بالغیب دا اخبار بالغیب دی مستقبل کې نشي کولیغه او دا معجزه د نبی له سلام و اوسه تروسه چونکو تر قیامت والله کسو کو دا څه غب دی او دا پیشګوئی قران کړي و هرگز به نه کړی شي نو چې نشي کولی خو سر کې دی کنه فتقوا النار التي فزان اساتی قاعده یاد کړئ فتقون پس کلمه د جلال راشي یاري معنی بکی او یریږي د الله نه او چې اور بل سره شي ځان اساتی دا غین فتقوا النار التي فزان اساتی د اورنا پس سره په ایمان سره او په دې سره چې دا قران کلام البشر نه دی کلام الله دی په دې عقیدو سره ځان وساتي د اور التي غنا نار مؤنث وکنه ذکر ورته التي راغی وقودها غورها ضمیر ورته بیا راجش وقودها چې خشاک داغي الناس خلق دی کافران ته مراد دی مؤمن چې جهنم ته گزاريږي خشاک نه دی دا صرف د ګنا نه صفا کوي لکه دنیا کې اور ته خلق اور باندې خشاکم سويزي او سرو زر لاندې اور بل کړي غم پیسيزي نو سر زر خو خشاک نه دی غو صفایه د پاره سوځي مسلمان سر زر دی اور ته ورچی صفا کوي خشاک دا کافران دي آل عمران کی بتا ترش ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار دا خشاک دا اور دی نو تفسیر د قران په قران مونږ روان کړي تفسیر د قران به اقوال مفسرین مونږ روان کړي مونږ یا پټلان اوړي د لخته شي ویني والله خطه کوي بنه تر اخره ان شاء الله هغه نور خلک نن یو وي سبا نن وي تبلیغیان خنري سبا لوي د دین کار کوي نن یو وي سبا بلوي نن یو وي بل ورځ بلوي اول سم د می سبا تبلیغی شي بل ورځ پنځپيري شي پس څلورم ورځ وابي شي بیا چې ګوري سب پرويزې ته جوړي بیا اخر کې چمري عیسوي مړ شي بس د منافق سړی د کلام حرف اخیر نه ښه دا غټ علامه ای بس حرف اخیر نه وي بس چلته خبره شتاب شو بس یو خبره ابتداء نه انتها یو فروعي مسلو کې رجوع ده هغه څه پروا نه کوي هغه د نسخ غو مثال لري پیګی کنه یو دا چې عقیدوي مسلو کې نن دی یو عقیده او سبب بل ورځ بل ګلابي شي برګ بروګي پته دینه لګي وقودها الناس چې خشاک داغي خلق دی والحجاره کانی دی کانو نه مراد بوتان دی او عدت هيئت خلقت پدې کې رد معتزله باندې اغي اوس د وجود النار او جنت قیل ندي ابو المنتهی کی وضاحت مونږ کړو د ماضی مطلق صيغه ده تیار کړي شوی دی د پاره د کافرانو جهنم کافرو د پاره تیار دی ښه داخله خوده والی گناهونه کوي ځان د کافرو ملګری کوي ور سره ور پریوزي بیا جنت اعدت للمتقین دغه پرهیزګارو ته جوړ دی پرهیزګار څوک دي اولیاء الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون جنت اغي ته جوړ دی او د عام خلک چې زیاده داغي اغلار او داغي مینو داغي نسبت او داغي عقیدت او پاغي غیرت داغي د برکت به عام خلک زی جنت خو دې سپیرو ته نه دی جوړ دی نسمنو دا متقیان او اولیاء ته جوړ دی او چې دا خور پړه کوم رواني دا داغي په برکت ور رواني الیکه پويږي وبشر الذين امنوا اخبر معنا کوا خبر ورکا دا غو بشارت دی کن صحیح دی دا زیر معنی کا بدلتا وبشر الذین زیر ورکا الذین غی کسانو تا آمنو چې یقیني کړي دي
ضروريات د دین کل په کل منلې دي، ټول منتو بالله منلې ده، ایمان ساتلې، وعمل الصالحات او اعمال صالحې کړې دي، عملونه د نیکو کړې دي، فرضي هم او نفلي هم. خدای الله دوستی ګوره په نفلي حاصلېږي. دی له زیره ورکا بأن اشاره کوي چې دا د بشیر د پاره معمول له په حذف د با سره بأن ان نه بأن پدې سره چې بشکا لهم دی د پاره دی جناتنا باغونه د میوه‌دارو ونو ډک باغونه چې په سورته محمد شپږوشتمه 15 کې ذکر را روان دي سره د انهار وربعو د سی باغونه جنات نکره راغو تجدید ورپسې فعل راغی موصوف صفت اتوماتیک جوړ حسب باغونه تجری چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې د قصور او د اشجار داغینا د بنگلو او د ونو داغینا لاندې بهيږي الانهار فاعل د تجری خدا اسناد د جری انهار ته مجاز دی اسناد د جری انهار ته مجاز دی پونش پلی وی مجاز په قران کې نشته خلک وی ناور بیږي الک نهر بیږي دا کانیو دا خور رواني کنه ورته وب بیږي ذکر د محل مراد ته حال وی ناور بیږي ناو خو یا د سیمټوي یا پی یا د اوسپنی یا ټیم نه جوړه کړي نا په زی ولاړه ده کنه ناو خو نه را بیږي وینه نه ذکر د محل مراد ته حال هم دغه ته مجاز وی کنه کور دی وران شه د مجاز څخکرونه غونیو چې جوارو کې منډه وي تا ته خو هم چین نه غړي هم دغه ته مجاز وای کنه هی بمبر آغا نو بمبر خو پزی ولاړی وبو ورکی راغی های 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 ولوی جمعات راغلی نمړه دا خو حقیقت دی تم لیونه او جماعت راغلی وی کنه واغی صرف زمه پیغه ده او زمه او دغه نه غوړل کار رانیږي کنه دا کنه اوس بس نه وایو نو بس وای وای میګه موګه منګه کله ما هر کله رزقو چې ور کړی شي دي ترزق منها یعنی فیها پدی جنت کې من ثمرتین د سمیوی ندی تور کړی شي رزقن بطور غذا مرزوقن روزي ورته ور کړی شي قالوا وای دی هاذا الذی دا خو بینیه غمه ودا رزقنا چې مونږ ترا کړی شوی من قبل مخک د دینه قبلیت فی الجنت مراد دی قبلیت دنیوي مراد نه دی په جنت کې دین وړاندې ورته ور کړی شوی چې بیا ثانیان ور کړی شي دی وی دا هغه چې وختي را کړی شوی او مغه ده پوښ ولیکنه قبلیت فی الجنت مراد دی قبلیت دنیوي مراد نه دی و اوتو به جمله حالیه ده و اوتو به متشابهه او حال دا دی راتل بکړی شوی په دغه میوه سره او تو راتل بکړی شوی دی ته به په دغه میوه باندې متشابهن مشابه لونن مختلف طعمنا یو رنگ به پر رنگ کې داغه مخ کې میوه سره او مخالف به په خوان کې داغه بل میوه سره چې کله یو خوري کنه خوانه دا خو بل لنګ خوان کوي دا خو مغه رنگ دا وختیم چې وغوړه او چې چکته والی خوان به جوړي او رنگ به مغه سړی کورم غواړي کور کې بیا خوراکونه میویم غواړي او بیم غواړي او بیا همیشه سیدلم غواړي نو دا جنت کې ملاويږي میویم شتا روزیم شتا او دا سکه ولهم فیها ازواج او شته دی لرا په دې جنتونو کې ازواجن بیبیانی خپل هم او حوران هم مطهرتنا پاکی کړي شوی پاکی د هیزنا او د هر ګندګینا او د هر دنسنا او د هر اخلاق رزیلونا د جنت بیبیانې جبوري نوی ګوره زکام ناراضي بل س ناراضي پیږي ګن خلف ناراضي مړه پاکي بیبیان نحنو الناعمات فلا څنګه راضیه تراکا دور منصور اول جلد شعرونم پکې وایو ګن نحنو راضیات فلا نسخطو ابدا ساده سړی خو کتاب ته پاسه
هلکه د استمداد باندې یو بل حواله مې دغه کې روته استمداد مسله خو نه ده، خو بس موږ د کتابونو ډېر ښه کتلی نو دغه وجنه دا راوځان سره ولیکي په کار بمشي. در منصور اول جلد 205 در منصور اول جلد 205 صفحه. واخرج البيهقي في شعب الايمان عن ثابت قال بلغنا ان الله تعالى وكل جبريل هوائج الناس. د خلکو حاجتونه الله تعالی جبرائیل علیہ السلام ته حواله کړی دا ته پورا کوا. زین دې پکار کوي کنه. لهم فيها ازواج مطهرة. نور لګیدلې دي سو عجیب بحث د جنت باره کې دومره حدیث راوړي چې حیران بشي، خو موږ سره ټیم نشته. ان ابي هريره قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنه ما بناؤها قال لبنه من ذهب ولبنه من فضه وحساؤها اللؤلؤ والياقوت. یو خخت د سرو یو د سپینو منس کې مصالح د ملغلرو د یاقوتو وملاتها المسك. حساء دغه کانی نری نری کانی هغه به یاقوت او ملغلری وملاتها مصالح به مشکی وترابها الزعفران ما يدخلها ينعم همیشه بزوانی لا یئسو بوډاتوب نشته ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه. نو دا ځان ته پدیزی بیا در منصور کا ترجمه عوام ته کوله بیا دا وګورئ ښه پیږي کنه لکه او ازواج مطهرتون باندې دغه دي. ولهم فيها ازواج مطهرتون من الحیض والغایط والنخامه والبزاق. لاړې بنوتو کې د باز خد پواړه غوندي تخو توفي. ابن مسعود سی وی لا یهدنا ولا یحدثنا بیودسکیږي بمنا ولا ينتخمنا. مجاهد وی من الحیض والغیط والبول والمخاط والنخام والبزاق والمنی والولد. اتا سی وی مطهرة لا یهدنا ولا یمنینا ولا یلدنا ولا یتغوطنا ولا یبلنا بول بنکی ولا یبزقنا. او ادنا جنتی ته بجنت کې نبی علیہ السلام فرمای روایت د ترمذی دی له 80,000 خادم 80,000 خادمان به ورته اوړي وروړي و 72 زوجه دو اویا بیان به الله ولا ورکی. یو تبلیغی کور کې تعلیم کولو دا حدیث پښتو کې ورته ویلو چې ادنا جنتی ته په جنت کې دو اویا بیان الله ورکی. مور ول आवाज ورکو چې دا غستاسو د سړو کنه د سړو شو دا مونږ بس کو دی خو د ځان نه خبرې ډېری کوي. مونږ بنگلاديش ته لاړو ولته لار رکشو ځنګل کې هوټل پیدا شو کارغر راغو پښو راغو دا شرمېدلي خلک. مفتی زر ولی خان صاحب وایي چې ته د څه کذاب جماعت په تاریخ کې تیر شوی نه دی څومره دا کذاب جماعت. نو وای چې دا ورته ویل وستا بال ته دوا ویا خواندانی ک هغه ورته زدي او پلار نه تنګې مو پدې سي جنت هغه دا خو خزي دی کوم کما قلب بوټي یو خدای دې پدا سي جنت باندې اور لګي زماړو پکار نه ما دې خدای دوزخ ته واچي دا جنت مې نه دی پک خزه خو دغه شی شی وینو. بخاری حدیث دے مسلم راغسته دے انهم تذاکروا الرجال اکثر فی الجنه من النساء. صحابه مذاکرو کا جنت کی بسڑی ډیری کا خزی. فقال یو کسویل علم یقول رسول الله ابو هريره ورتوی نبی علیہ السلام نه دی ویلی چې ما فی الجنه احد الا له زوجتان. جنت کی یو سړی ومني مگر داغه به دو بیبیانی. انه ليرى مخ ساقهما من وراء 70 هله ما فيها عذب. په جنت کې به یوم نه واده کړي ني ټول به واده کړي او د اویو جوړونه اخوا د دې زنانا پنده کې دنه مغز به بهر نم لیدلی شي دومره خسته وي.
او ترمذی کې حدیث دی او ترمذی ورته صحیح ویلی دی او بازار هم نقل کړي. انس راوی دی رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال یزوج العبد یا یزوج العبد نکاب کوي بنده یا په نکاب ورکوړي شي بنده د په جنت کې 70 زوجه او یا بی بیان. فقیل یا رسول الله یطیقها نو طاقت به ولري؟ قال یعطي قوه 100 د سل کسانو طاقت به یو جنتی ځوان ته ورکولې شي. سوچ کوونو او دا پاکی بیبیانی به اشعار به وي. دا به حقی روایت دی. عبد الله ابن ابي وفا نقل کړي قال رسول الله نبی علیہ السلام فرمایي کل رجل من اهل الجنه هر یو سړی د جنت یزوج کل رجل نکاح کوي هر یو سړی د جنتیانو نه ب4000 بکرین د سلور زره باکرو سره و8000 ایمن کونډه و100 هوره وسل هورانی فیجتمعنا فی کل 7 ایام. دا ټولی به بیان به را جمع کیږي. د سړی چې دوه کړي کنه هغه خپل کې نه جمع کیږي. بیل بیل کور غواړي مال بیل کور والو ما بدی سره نه وسه اوري کنه اوري. دا دومره ډیری به بیان دا په جنت کې را جمع شي. هاي 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 فیقولنا باصوات حسان فقستا وازونه بوي لم يسمع الخلائق بمثلهن چې مخلوق به دسه आवाज نه اوریدل. هم دې فضایل تبکینو ګوره. نحن الخالدات فلا نبیدو مونږ به همیشه هم دسیو فلا نبیدو فلا نهلك هلاکی ګونه ونحن الناعمات هم دسه تر تازه بيو فلا نبعث مخونه به زمونږه گونجی کیږي نه. دنیا کې غوته بیا پودړه او چوپره جوړی کنه. ونحن الرادیات فلا نسخط خواندانو نه بالکل راضی او خوشاله ويو وسو پینه کو چپل ور پسې نه رالو. ونحن المقیمات فلا نزعن امدسی وی بوډاګانی کیګو بنا توبا لمن کان لنا وکنا له خوشالی دا غچا چې موږ دا غشو غزمون شي. خدای زمون د طالبانو زمای کې څنګه ټینګ امینه وي. نورم بلا روایت دی خو بس تیرور بیا زمې درته خو دو ټریننګ سنټر دی داخه نور دا اوس کا شک دی بان می صفه اول جل بهان می صفه دا پدې جمعې بیانات کوي کنه. دا ازید آبادی کسانو وخت کیش لئی او بس جمجا باچا ډزې یو بل ډزې یو بل رښتیا وایي کنه رښتیا لیک دي ورشتیا مونږ نه راځي. نو دا پیچ دی په دروغو کې حاصله کړي. خدای دې غر راشه رښتیا زده کنه. قران د اصدق الحديث دی احسن القصص دی اصدق الحديث دی فإن اصدق الحديث کتاب الله. دا رښتیا زده کراشه کنه. او زب استاد کې نه ما مکه نوم دا دروغ وایي ګر خدای دې خګه وهم فيها یو پدی جنت کی دی خالدون ہمیشہ ہمیشہ ماکثون ابدا لا یفنون ولا یخرجون. تفریح کے مختصر بیا پکې مزل کوي. اللهم صل علی محمد و علیه و